ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. And recall when we took the covenant from the children of Israel, enjoining upon them, do not worship except Allah, and to parents do good and to relatives, orphans, and the needy. And speak to people good words, and establish prayer and give zakah. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. او کله چې موږ د بنی اسرائیلو نه په ښه واده واغسته چې عبادت به یوازې د الله کوئ او له مور او پلار سره به ښېګړه کوئ او له خپلو خپلوانو یتیمانانو او مسکینانو سره به هم ښېګړه کوئ او خلقو ته به ښایسته خبرې کوئ او مونځ قایموئ، زکات ورکوئ، بیا تاسو د خپلې وعدې نه وګرځېدئ، مګر ډېر لږ کسان ونه ګرځېدل او تاسو مخ ګرځوونکي یئ. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کی گواہ ہو. Recall when we took your covenant, saying, do not shed each other's blood or evict one another from your homes. Then you acknowledged this while you were witnessing. Then او کله چې موږ ستاسو نه په ښه واده واغسته چې خپلې وینې به نه تویوئ او له خپلو کورونو نه به خپل ځانونه نه وباسئ، بیا تاسو اقرار وکړو په دې حال کې چې تاسو ګواه یئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اور اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کی دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھوڑ لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دینی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. you are those same ones who are killing one another and evicting a party of your people from their homes, cooperating against them in sin and aggression. And if they come to you as captives, you ransom them, although their eviction was forbidden to you. So do you believe in part of the scripture and disbelieve in part? Then what is the recompense for those who do that among you except disgrace in worldly life, and on the day of resurrection they will be sent back to the severest of punishment. And Allah is not unaware of what you do. Though بیا هم تاسو هغه کسان یې چې خپل ځانونه وجنئ او خپل یوه ډله د هغوی له کورونو نه وباسئ په ګناه او ظلم سره، د هغې په خلاف د یو بل مدد کوئ، او که چېرې هغوی تاسو ته بندګان راشي نو د هغې د خلاصون دپاره فدیه ورکوئ. حال دا دی چې شان دا دی چې تاسو باندې د هغوی ویستل حرام دي. آیا نو د کتاب په ځینې حکمونو ایمان راوړئ او په ځینې کافر کېږئ؟ نو دغه کس
څه سزا چې په تاسو کې دا کار کوي، مګر په دنیایي ژوند کې ښه رسوایي او قیامت په ورځ به تر ټولو سخت عذاب ته ورګرځي. او الله هغه څه چې تاسو یې کوئ د هغې نه غافله نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کی بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. These are the ones who have bought the life of this world in exchange for the hereafter, so the punishment will not be lightened for them, nor will they be aided. دا هغه کسان دي چې دنیایي ژوند د آخرت په بدل کې اغستی دی، نو نه به له دوی نه عذاب سپک کړی شي او نه به له دوی سره مرسته کیږي.